سلامونه هونیکي هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. تاسو ته یو هایجنه ویډیو چې د ایران او د پاکستان د شخړې په هکله باندې جوړوم ترڅو تاسو د دغه ویډیو په اصلي معنا باندې پوه سئ او په دغه ویډیو کې ډېرې خبرې شته او د دغه جګړې شاته ډېرې خبرې شته او انشاءالله که دغه خبرې باندې تاسو پوه سوئ تاسو د سیمې پر حالاتو باندې هم ژور معلومات ترلاسه کولی سئ. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې که د ایران او پاکستان شخړه دوام پیدا کوي نو زموږ حالت باندې به څه اثرات ولري او آیا موږ دپاره ګټمنده ده او که نه ده او که د دغسې شخړو دوام پیدا سي موږ دپاره پکار څه ده او څه باید وکړو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه ټول معلومات تاسو سره شریکوم. انشاءالله چې ډېر ښه معلومات به وي. ځو درس ته ځو او تر اضافي خبرې تېرې شو. ایران او پاکستان چې دي په سیمې کې کلونه شخړې جوړې کړي دي او په شخړو ته لاسوهنې کې لمن وایي چې شخړې جوړې سي په منطقې کې پاکستان چې دی د اروپایي هیوادونو په لمسون باندې نورې بهرنۍ پروژې راخلي په اسیا کې حملې کوي. بیا ایران چې دی هغه د چین روسیه او د دې هیوادو څخه پروژې اخلي په دې منطقې کې تطبیق کوي خو دا هیوادونه خدای پیدا کړي دي شخړو ته. اوس دغه شخړه چې د ایران او پاکستان په منځ کې پیدا شوې دا د کوم ځای پیدا سوه؟ په اصل کې کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې ایران غواړي چې دغه تنګی هرمز چې دی دغه منطقه په یو ډول نه په یو ډول باندې دا باید وتړل سي. په څه خاطر یې تړي؟ په دې خاطر چې دلته د هره ورځ کې د 1 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالره د تیلو تجارت او نور تجارت چې دی د 2 میلیارد په ارزښت باندې د ورځ دخوا دلته تجارت روان دی او ایران په دې کې هیڅ ونډه نه لري. پیسې چې دي د عمان عربان ته ځي، د اماراتو عربان ته ځي، د قطر عربان ته ځي، د عربستان عربان ته ځي، د کویت عربان ته ځي او بحرین عربان ته ځي او د عراق عربان ته ځي خو ایران ته هیڅ شی نه رسیږي. دا کې زه تاسو ته یو خبره لږ واضح‌تره کوم چې تاسو سر په ښه په باندې خلاص سي. ځو د کشتیو د رادار ویب سایټ ته ځو. دا د ټوله نړۍ کشتیانې دي چې همدا اوس په ټول نړۍ کې روان دي. په سره خط باندې چې په سره رنګ باندې چې کوم وکتورونه دي دا هغه کشتي دي چې د تیلو ټنکران دي. په زرغونه خط باندې هغه کشتیان دي چې کانتینران وړي. په آبي صاف رنګ باندې چې دي دا هغه کشتیان دي چې مسافربري او تورستي دي او تیره زرغونې چې دي دا نظامي تیارې دي و نظامي کشتیان دي. اوس کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې دلته په نړۍ کې 3 دانې ډېر مهمې تنګي په اسیا کې دي او دا 3 تنګي په کوم ځایو کې دي؟ یوه تنګي چې ده دلته د مالیزیا او هندونیزیا په منځ کې ده چې دا تنګي د دې تنګي څخه د چین ډېر ترانسپورت اسیايي هیوادو او اروپا ته د همدې تنګي لخوا روان دی او دا تنګي خبره تړلې زموږ د واخان سره. د واخان ویډیو که تاسو لیدل نه دی هلته زه تاسو ته پرېږدم هغه وګورئ. دغه تنګي چې ده د چین دپاره ډېر مهمه ده خو ستونزه دا ده چې دلته په دغه تنګي کې زه دلته تاسو ته لږ وښیم. دغه تنګي په دې ځای باندې ده. دا تنګي وګوره د سنګاپور هم دلته پروت دی خو مالیزیا دې خواته هندونیزیا ده چې د هغه څخه تیر سي دغه منطقې کې نور ټاپوګان دي. دا ټاپوګان چې دي د هند او د امریکا تر کنټرول لاندې دي او امریکایان او انډیان دلته خپل نظامي رول لري دلته. نو چینایان ته همیشه سرخوږی جوړوي. دلته چې دا سرخوږی جوړ سو او په څه خاطر کې چې هندوستان د اروپا او د افریقا مارکیټ ته ځان ورسي او پر چین باندې دا لاره په یو ډول نه په یو ډول بند. اوس دلته چې دا چین خو هند خو دلته مزاحمتونه کوي چې د چین لاره بنده کړي مګر چینایان هم خپل کار کړی دی. چینایان د ایرانیانو په واسطه باندې دلته په یمن کې حوثیان را جوړ کړي دي. حوثیان چې دي د امریکایي کشتیان ته، اروپایي کشتیان ته، د هندي کشتیان ته دا ټول ته دلته مزاحمتونه کوي او دغه ستونزه چې ده د یمن حوثیانو که تاسو نقشه لیدلې اوسي دلته یو جزیره ده. دغه جزیره به یو څه لور هم تاسو ته دا ده تاسو به انشاءالله چې اوس دا ده دغه یو جزیره ده. دا جزیره چې ده د حوثیانو تر کنټرول لاندې ده او دلته ډېر مزاحمتونه دغه ترانسپورتي سیستم ته دوی کوي او دا د حوثیانو تر کنټرول لاندې ده. او که تاسو دلته نقشه د الجزیرې راپور لیدلی اوسي الجزیرې راپور هو د سویس کانال په حساب باندې راوړی. دا جنګجال ټول د سویس کانال پر سر باندې دی او دلته
دا ځای کې وګوره دا کوم ځای کې تنګي ده په همدې تنګي کې جنګجالونه ډیر دي او خبره چې راسي دلته ویلي دي چې د یمن حکومت سره عربستان امارات امریکا انګلیس فرانسه او نور متحد هیوادونه ورسره مرسته کوي د یمن د حکومت سره مګر د بلې خوا د حوثیان سره یوازې ایران ولاړ دی او ایران دا ټوله مقاومتونه کوي یعنې تاسو فکر کوئ چې ایران د دې ټولو هیوادو سره سینه سپر کولی شي بالکل یې نشي کولی خبره څه ده خبره دا ده چې چینایان دلته خپل مصارف لري خپل کومکونه ایران سره کوي او دلته د چینایان خپل کومک کوي او روسان خپل کومک کوي چې دا تنګي دلته مزاحمت پکښې کوسي او دا تنګي داسې حرامه پرې نږدي که دلته په د مصر کې او د مصر سره بیا دلته اسرائیل پروت دی دلته د امریکایانو کنټرول دی نو بیا دا منطقي چې دا د چین روسیه او ایران تر برابري دا کنټرولي دا منطقه دلته مې تاسو ته وویلو چې دغه تنګیانې دي یو اورمز یو د مالیزیا او اندونیزیا په منځ کې بل د سویس کانال تنګیانې دا ډېر مهمه دي په تجارت کې اوس راځو تنګې هرمز ته راځو په تنګې هرمز باندې که تاسو دا وګورئ د نړۍ 25 سلنه تر 30 سلنه د تیلو تجارت چې دی په همدې منطقې کې دی چې د کویت څخه ځي د عراق څخه ځي د عربستان څخه ځي د بحرین څخه ځي د قطر څخه ځي د امارات څخه ځي دا ټول دي مګر که دلته راسو د ایران سره د ایران وګوره د ایران بندر عباس کې وګوره د بندر عباس کې که تاسو دا نقشه به زه یو څه نور هم غټه کړم دلته یوه د تیلو کشتۍ تاسو نه وینئ دا کومې کشتیانې چې تاسو وینئ دا خپله د ایران کارګووي دي د مثال په ډول باندې دا ټوله د ایران کارګووي دي داسې ناشناسه کارګووي دي داسې نه دي دا ټوله د ایران کارګووي دي وره دغه ټوله د ایران مرزونه وګورئ چې په بحر سره لار لري دلته یو دانه هم د تیلو تجارت روان نه دی او ټوله کنټرول د تیلو چې دی د چا په لاس کې دی د عربانو په لاس کې دی او چې د عربانو په لاس کې دی ایرانیان خو د دې حالت څخه خوښ نه دي ایران وایي چې وروره ماته نه رسېږي تاسو ته دې هم ونه رسېږي ایران بار کوشش کړی دی چې هرمز تنګي وتړي په دې خاطر باندې پر عربستان باندې څو واره د حوثیانو د طریقې فیرونه او بمونه مزایل وهلي دي چې ایران سره عربستان شکل سي او د جګړه شروع سي که د جګړه شروع سوه تنګي هرمز باندې د یمن د حوثیانو په واسطه په اماراتو باندې هم څو هیواره مزایلونه شلي کړه تر څو وسې کړی دغه یو بهانه پیدا سي د جنګ شروع سي امارات عربانو هم خوله چپه کړه جنګ ونه کوي څو موده وړاندې د ایران پر هندي کشتۍ باندې مزایل ووهلو چې دوی فکر کول چې هندیان ایران په منځ کې بیا به شخړه پیدا سي خو هغه هم شخړه پیدا نه سو هندیان فهمیده خلک وایي ژر تر ژر خپل بهرنی چارو وزیر ور واستوي ایران ته تر څو دا خبرې وکړي او دا خبرې حل کړي چې مشکل څه دی دلته زه به تاسو ته د حسن روحاني ته خپل دا څه هستول خپل نفر واستوي تر څو دا مسله ژر حل کړي چې ستونزه څه ده اند هم د ایران سره جنجال ته غاړه پرې نه شوله بیا ایران اوس په دې آخري ورځ کې څه وکړه پر پاکستان باندې هم یو راکټ فیر کړو چې دا څنګه دی دا هوښیار خلک که بیا کل خلک دي هغه وایي چې پاکستان برته جواب ورکړو او برته فیر وکړو دلته کیسې دوه رقمه دي بعضې وخت کې دوه حکومتونه چې یو مخالفین لري خپل په هیواد کې او مخالفین لري په بل هیواد کې دوی بیا څه کوي ته هغه یو ملک ته وایي چې ته زموږ په هیواد کې دا زما مخالفین ووله زه به ستا په هیواد کې ستا مخالفین ووله داسې تفاهمونه هم په نړۍ کې شته مګر دا ډېر کم دي اوس د پاکستان او د ایران پخواني روابط سره چې وګورو په 1940 کال کې چې کله هم پاکستان جوړ شو اولین ملک ایران چې دی په رسمیت وپېژندلو چې کله بیا هم د ایران او پاکستان په منځ کې جګړه شروع شوه ایران ورته تیارې رانیولې او د پاکستان ته ورکړه تر څو په دې جنګ کې کامیابه سي او دا ټوله خو هغه وخت کې کیسه دا و چې رضا شاه په قدرت کې ویه د هغه د تر کنټرول لاندې وه د امریکا تر کنټرول لاندې خو امریکا بیا څه کومک کولو خو دا و چې د امریکا او د ایران حکومتونو روابط وه اوس د دې اوسني حاکم چې دی دا اوسنی حاکم چې دی د روس او د چین تر کنټرول لاندې دی
اوس راځم په دې باندې خبرې کوم چې دغه د ایران او د پاکستان جګړه ولې وسوه. پاکستان ما وویلو چې ایران څو ځله کوشش کړی چې دلته په دغه منطقې کې یو جګړه جوړه کړي چې دا جګړه ګرمه سي او دلته او دا جګړه اوس د چا په لمسون باندې غواړي چې دا جګړه ځکه چې روسان غواړي چې دلته دا جګړه خپل د دې ځای څخه چې اوس په اوکران کې د دوامداره جګړه روانه ده دی غواړي چې په یو ډول نه یو ډول دغه جګړه دغه منطقې ته راوړي چې تر څو د تیلو تجارت پر دغه منطقې باندې مکمل ختم سي. دا د فلسطین او اسرائیل په منځ کې چې دا جګړه ده دا هم په یو شکل د اشکالو د روسو د اوکراین د جګړې سره تړلې خبره ده او همداسې ایران اوس نهایتاً کوشش کوي چې د پاکستان او د دې په منځ کې یو جګړه راپورته سي او دا جګړه راوړي سمندر ته چې راوړه د تنګې هورمز کې چې څه تجارتونه دي او څه چې د عربانو تیل دي دا مکمله بندیږي او دا چې بند سو خبره څه ده اروپا باندې تیل بندیږي. اروپا چې د یو میاشتې د تیلو نعمت څخه محرومه سوه دوی مجبور دي چې روسیې ته ولاړ شي. روسیې ته چې ولاړه روسیې ته ورته څه وایي؟ روسیې وایي چې وروره اوکراین راته پرېږده زه تیل درکوم. دلته په ګرجستان کې مداخله مه کوه، په آذربایجان کې مداخله مه کوه، په ارمنستان کې مداخله مه کوه. دا منطقي چې زما دی په دې شان کې مداخله مه کوه زه تاته تیل درکوم، که نه زه نه تیل درکوم ځئ ولاړ شه. او اروپا هم یو ورځ هم بې تیل ژوند نشي کولی. تیل دومره مهمه دی د دې لپاره چې بیخي تاسو فکر نشئ کولی. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې یو موټرسایکل او موټر په تیلو چلیږي، دلته په اروپا کې ډېر شی تیل ته ضرورت لري. د دې ټول ترانسپورتي سیستم په تیلو باندې چلیږي. دا یو ورځ کې ترانسپورت بند شو په اروپا کې د ماښام ډوډۍ بنده ده. ټول سیستم د دوی لپاره په ترانسپورت باندې دی. په افغانستان کې هر یو خلک کندوانې راکړي دي د میاشتې وچې ډوډۍ خوري په کیسه کې لا نه دي. په دې ملک کې یو ورځ کې ترانسپورت بند شو ټول ملک تباه دی. نو دلته دوی د بې تیلو ژوند نشي کولی، بې تیلو نشي کولی. روسیې نهایتاً کوشش کوي چې دغه جګړه د ایران په مرسته باندې دلته را انتقال کړي او دغه ځای کې دا جګړه شروع کړي. ایرانیان هم غواړي چې وروره زما همسایګان عرب پیسې پیدا کړي، بحرین پیسې پیدا کړي، عربستان پیسې پیدا کړي، عمان پیسې پیدا کړي، قطر پیسې پیدا کړي او دا سبا ماته سرخوږی جوړوي چې پیدا کړي سرخوږی جوړوي دا اوس د سره دی چې زه تباه یم دوی دې هم تباه سي. نو دا جګړه امکان 100% د دې امکان شته چې په دې منطقې کې یو ورځ کې هم جګړه شروع سي او دا جګړه که شروع سوه د دې جګړې ګټه هم ایران ته رسیږي او هم روسیې ته رسیږي او هم چین ته رسیږي. چین ته که ورسېږي ځکه چې دغه منطقه د هند دا منطقه چې ده دا زیاتره تجارتي سیستم دلته دی، نو زیاتره دلته د هند تجارت بندیږي. چین چې دی د اوس هم همداسې پر کزاکستان باندې روسیې باندې په دې ډول باندې ځان جرمني ته په غیر مستقیم رسولی، خو اوس دا جګړه چې ده دلته هم دا لاره بنده ده. مګر چین بیا هم کولی سي چې د دې لارې څخه ځان اروپا ته ورسي. که دا لاره بنده سوه دا سویز کانال بند سو او دلته جګړه جوړه سوه، هند تاواني دی، د عربان تاواني دي ځکه چې د تیلو کاروبار بندیږي او په دې کې روسیه ګټه کوي، چینایان ګټه کوي، ایران ګټه کوي. نو چې دا کله ګټه کړه بالا خو د دې جګړې د شتون امکان ډیر دی چې دا جګړه چې شروع سوه بیا تاوان یې موږ ته څه شی دی. زموږ مشکل دا دی چې د کراچي بندره څخه چې کراچي څخه موږ په بولدک باندې او تورخم باندې او بیا وروسته دلته چابهار د طریقې پر هرات او په نیمروز باندې زموږ 15% واردات چې دي د دې منطقې دي. که خدای مکړي یو ورځ کې دلته جګړه هور واخیستله زموږ بله لاره نه لرو، موږ په کښې تباه یو. ځکه موږ نه د تاجکستان سره لاره لرو، نه د ازبکستان سره لاره لرو، نه د ترکمنستان سره لاره لرو، نه واخان لرو. او دا اوس کې چې دی دا اوس ټول سیستم په خیال پلو روان دی. ملا صاحب دا کار وکړو بس ټول ورته خوشحاله یو، پلانکي صاحب دا کار وکړو ټول ورته خوشحاله وو. په جمهوریت کې هم همدغه ډوله سرناوه ولسمشر دا کار وکړو بیا ټول ورته خوشحاله وو چې بس دا کار سوی. تر اوسه پورې هېڅ کار سوی نه دی افغانستان. دا 40 کاله دا جګړه چې روانه ده، 8 رهبره 8 جاسوسه چې ایران ځان ته جوړ کړه او 7 جاسوسه چې پاکستان ځان ته جوړ کړي دي، دا نه د همدغه د بدبختي څخه 15 میلیونه تر 40 میلیونه نفوس د پاکستان او د ایران د لارې غلامي کوي. اوس
که موږ هغه وخت کې د تاجکستان سره خپل لاره د قرغیزستان او دې لارې ته جوړ کړی، د ازبکستان سره موږ قزاقستان ته خپل لاره جوړه کړې، یوازې قزاقستان سره هم موږ خپل ځان جوړ کړو، زموږ خپل ماښام ډوډۍ پیدا کولو، ځکه چې قزاقستان هر څه موږ ته لپاره لري، غنم لري، غوړي لري، هر څه لري. او د همدې لارې که موږ د ترکمنستان ته ولاړ شو، بیا د ترکمنستان څخه ځان کاسپین ته رسولی شو، کاسپین ته ځان ورسو، دلته تورې بهیرې ته که ورسېدو بیا خو د ټولو دنیا اوبو ته ورسېدو. موږ یوازې د کراچۍ سره اوس په خوبونه وینو، موږ کولی شو د ترکمنستان د طریقو ځان بهر ته ورسوو او دلته اروپا ته ژر هم رسېږو، خپل ترانسپورت مکمل کولی شو. دا لاره موږ دپاره آینده سازه ده، باعزته ده او ګټه هم ده. نو اوس چې موږ ټوله افغانستان په دوه لارو باندې متکی دی، که دا لاره کې جنگ جوړ سو او د دې د جنگ شتون امکانات بیخي ډیر دي، روسان نهایتا کوشش کوي چې دلته جګړه شروع شي. دا جګړه که شروع سوه، د اوکراین دا جګړه چې ده مکملا ختمه ده. دلته روسان دا جګړه په دې دا جګړه چې ده دا ډیر پیشرفته جګړه ده. روزانه کې 7 میلیارد ډالر مصرف لري، 7 میلیارد ډیر شی دی، مګر روسان همدا جګړه دلته په 1 میلیارد هم د ورځې د خوا ګرم ساتلی شي، په 1 میلیارد ګرم ساتلی شي. نو 1 میلیارد باندې وګوره 6 میلیارد ګټه ده. بل بیا اروپایان مکملا روسان تر کنټرول راځي، ځکه چې روسان ورته وایي چې زه ګاز درکوم، تیل درکوم، وروره د امریکا سره خپل روابط به قطع کوي، زما همر به مني، او که همر دې نه مني زه تاسو تیل نه درکوم. او اروپایان هم به یو ورځ کې بې تیل نه پاتې کېږي. نو د دې شتون 100% دی. یو ورځ کې نه، یو ورځ کې د تنګی هورمز پر سر باندې جګړه جوړیږي. د تنګی هورمز جګړه چې د نړیواله جګړه حساب کا په دې باندې سر خلاص کوي. دلته ډیر خبرې روان دي. نو زموږ په افغانستان کې دغه ټوله کیسه په خیال پلو روان ده. یو شی هم تر اوسه په حقیقي ډول باندې شی نشته. ولا فلانکي صاحب داسې وکړه انشاءالله چې بیا یې ګټه وینو. دا 40 کاله موږ ګټه ونه لیدل. 15 میلیونه تر 40 میلیونه نفوس ټول ورځ په خیراتو ته ناست دي، فقط دې ته ناست چې کله خیرات راکوي 40 میلیونه خیرات خوره موږ لرو. موږ په څه خاطر د 8 ایراني غلامه او پاکستاني غلامان د لاسه د 40 کال موږ تباه او برباد. خو دا خبره ده چې زه اوس تاسو ته وایم یو بل ویډیو د اقتصادي ناروغي، یو هیواد سره کوم اقتصادي ناروغي باندې اخته کېږي، سره کوم د دې اوس وګوره کانګو هر کال کې د 10 میلیارد تر 20 میلیارد ډالر په ارزښت باندې معدنونه اخراجیږي، مګر تر اوسه پورې خلک په صف کې ولاړ دي، په خیراتو ته ولاړ دي. 10 میلیارد تر 20 میلیارد او د دوی خپل هیواد کلنی مصرف چې دی، کلنی مصرف د نهایتا 10 میلیارد ډالر باندې که دوی مصرف کې ښه ژوند ټولو ته جوړیږي. په افریقا کې کانګو هیواد هلته معدنیات وځي، مګر هلته تاسو عکسونه وګورئ ټول خیراتو ته ناست دي. همداسې سومالیا کې ور په سر کوم حالت روان دي، هلته هم معدنیات شته. ډېرې افریقایي هیوادونه همدا دي. اوس ایران چې دی، ایران کې خو بیا نور ستونزې شته. د اقتصادي ناروغي چې دی دا ډېر مهمه بحث دی. په دې کې یو ویډیو جوړوم. دا ویډیو نن ډېر مهمه وه، دا مې تاسو سره شریک کړه په دې خاطر چې سر خلاص کړئ، خپل ځان د دې غلامي څخه خلاص کړئ، ځانونه څو برخو ته تقسیم کړئ او خدای مه کړه په یو عادي جګړې باندې د ملت ټولو تباه کېږي، د ولس ټولو تباه کېږي. بیا به نه به څوک موږ ته خیرات راکړي، نه به د ماښام ډوډۍ راکوي. بیا به موږ خپله چې سر وږي سو موږ خپله به سر نښلو. ذهن په سر پکښې کې خلاص کړئ او د موضوعات ته جدي پاملرنه وکړئ. بله ورځ کې مې یو ویډیو د فاروق اعظم صاحب لا ولیدل. فاروق اعظم وایي ما څخه بهرنۍ چارو وزارت د ډیپلوماسي څانګې ریاست غوښتنه وکړه چې ته راسه موږ ته د آمو دریاب د ګټې په هکله باندې خبرې وکړه. یعنې زموږ دومره تباه او برباد یو چې زموږ د ډیپلوماسي ریاست کې څوک نشته چې اته د آمو د سیند په ګټې باندې پوه شي. خپل پر ځان باندې رخشند وایو موږ چې زه دعوت کړم راسه د آمو سیند په ګټې باندې خبرې وکړه. نو چې په دومره د ډیپلوماسي په ریاست کې چې دومره بدبخته ناست و چې د آمو په دریاب په ګټې باندې پوه نه شي، لعنت پر دې باندې وشي چې دی په دې چوکیانو باندې ناست دی، خو دا پیسې د دې ملت خوري، د دې معاشونه د ملت څخه خوري. او که بیا به پوهېږي، خو اعظم صاحب دا خبره مه کوه، دا خو ته بس د یو ملک بهرني سیاست ته رشخند وایي. هلته د تحصیل کرده ځوانان دي، خو ستاسو زوی چې هلته د هغه ریاست رئیس دی، صحیح دی چې رئیس دی، دا خبره مه کوه چې ما یې دعوت کړم او ما هلته د هامو سیند په ګټه باندې خبرې وکړه. که د هامو سیند په ګټه باندې هغه ځوانان نه پوهېږي، کسان چې هلته کار کوي نه پوهېږي، بیا خو وزارت خارجه خو تباه دی. موږ هېڅ در په در یو موږ
بیا خو موږ نه که درته فکر کوو چې موږ ژوندي یو، موږ خو مړه یو. دا د نن ورځې ویډیو په همدې خاطر مې جوړه کړه، ژر مې تاسو ته جوړ کړه، حتی د کارخانو پلان مې شاته واچوئ، دا موضوع تاسو ته شریک کړه چې دا ډېر مهم موضوع وه. تر بیا مو په الله سپارم.